د یو افسوسناک واقعي په باره کې تاسو ته خبر درکوم چې دا واقعیا د پښتونخوا په صوابۍ علاقه کې هم دا نن شوې ده چې د مفتي سردار علي حقانی په نوم باندې یو مفتي چې په ټوله پښتونخوا، پاکستان او په ټوله دنیا کې ډیر زیات مشهور دی، په هغه باندې نن قاتلانه حمله شوې ده، یعنی د مرګ گزارونه پرې شوي دي. دغه کار ورسره چا کړی دی او هغه اوس په څه حال دی؟ موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، مفتي سردار علي حقانی چې هر څوک به پیژنئ، هغه باندې نن په صوابۍ کې د مرګ گزارونه شوي دي او په محفل کې ورپسې یو کس چاکو راویستی دی او په هغه باندې د چاکو گزار کړی دی چې هغه یو گزار لګېدلی دی او د هغې نه پس بیا هغه راپرېوتلی دی او دغه هلک دغلته نورو کسانو نیولی دی چې د نیولو سره د هغه نه دغه خنجرنما چاکو هم اخیستی دی او ورسره چې یوه تمانچه وه هغه ترې هم برآمد شوې ده. مفتي سردار علي حقانی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې ما په صوابۍ کې یو پروګرام وکړو، په دغه پروګرام کې ما د نشهي موادو په خلاف باندې आवाज اوچت کړو او ویل مې چې صوابۍ د داسې غلطو او پلیتو عملونو نه وساتل شي. نو وایي چې د هغې نه پس ما سره دغه کار وشو، خو هغه دا خبره هم زیاته کړه چې یوازې دا نه، د دې نه وړاندې هم ماته په موبایل باندې دمکیانې راکړل شوي دي او زه د ډیرو خلکو په ټارګټ کې یم. نو دا غوښتنه یې هم وکړه چې حکومت له پکار دی چې مالا پرسنل سکیورټي راکړي او دا خبرې د هغه یو سکیورټي ګارډ هم وکړلې چې ویل یې مفتي صاحب ته د مختلف ځایونو نه دمکیانې ورکول کیږي، نو پکار ده چې پولیس ورته د سکیورټي لپاره ورکړل شي. یقینا چې د افسوسناک واقعي موږ ډیر زیات خفه کړي یو. د دې ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ او کومه سزا ورته غواړئ؟ کمنټ کې ضرور خپل نظر را سره شریک کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.